سلامونه! کوټې ته نږدې په هانه وړک سیمه او په زیارت کې چې په وروستیو کې کومې پیښې وسوې، وسله والو په لسګونو پولیس ووژل او څلور ځايي کسان یې ووژل، یو څه لا تر اوسه پورې د دوی په ولکه کې رغمل دي. د پاکستان د پوځ ویاند دغو پیښو ته په غبرګون کې ځانګړې خبري غونډه وکړه او په دې کې وویل چې 450 وسله وال یې وژلي دي. دغه نور د بلوڅو په سیمو کې یاد کړل، خو 16 کسان یې وایي په زیارت کې په 2 ځله عملیاتو کې وژلي دي. لومړی خو دا معلومه نه ده چې دغه عملیات یې له هوایي لارې کړي دي، له مځکنۍ لارې کړي دي، ځکه چې دغه پولیس ځکه زیات ووژل شول چې د ځایي خلکو او دغه پولیس چې لا ژوندي وو، نو دوی په خپلو ویډیوګانو کې، په خپلو خبرو کې دعوې کړي دي چې د پاکستان له امنیتي ځواکونو، له ملیشه ځواکونو یې غوښتنه وکړه چې دوی ته دې وسلې ورکړي، له دوی سره وسله کمه ده، خو دوی ته په وخت وسله ونه رسېده، ځکه وسله وال ورباندې زورور شول او دومره زیات پولیس یې ووژل. نو د پاکستان پوځ دغه عملیات بیا څه وخت وکړل؟ بیا چې دغه عملیات وسول، دوی دعوه کوي چې 16 وسله وال یې وژلي دي. آیا د دغو وسله والو مړي همالته تر اوسه پورې په غرونو کې پراته دي؟ همالته په غرونو کې وسله والو ښخ کړل؟ که نه له هغه ځایه منتقل شوي دي؟ نومونه یې څه وو؟ د کومو سیمو اوسېدونکي وو؟ له کومو وسله والو تنظیمونو سره یې تړاو درلود؟ دا تر اوسه پورې هېڅ نه ده معلومه. او کله کله چې په جګړو کې دغو ټولو پوښتنو ته جوابونه ونه ویل شي، نو دا ښکاره خبره ده چې دغه شکونه زیاتوي. په ټوله نړۍ کې چې کله په جګړه کې وسله وال ووژل شي، نو د ملګرو ملتونو ادارې، خصوصا د ریډ کراس یا د سره صلیب نړیواله مرستندویه اداره، د هغوی امبولانسونه ورځي، مړي د جګړې له ډګره راپورته کوي، روغتونونو ته یې رسوي او هلته له طبي کاروایي وروسته خپلو کورنیو ته سپارل کېږي. خو د دغو وسله والو په اړه تر اوسه پورې نه د زیارت سرکاري روغتون او نه د کوټې سرکاري روغتونونو، نه د شاوخوا سیمو روغتونونو تر اوسه څه ویلي دي چې د دغو وسله والو مړي ورکړل شوي دي که نه دي ورکړل شوي. نو دا په خپله شکونه زیاتوي. په 2014 کال کې هم چې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې کله عملیات کول، نو وخت په وخت به یې یوازې اعلامیې خپرولې. دغه اعلامیې به په نورو رسنیو کې هم او د پاکستان د ټلویزیونونو پر سکرینونو باندې هم پټۍ چلېدې چې پوځ په فلانکۍ سیمه کې 30 وسله وال وژلي دي او په فلانکۍ سیمه کې 20 وسله وال وژلي دي. خو نه د دغو وسله والو په اړه نور تفصیلات به نه وو چې د دوی نومونه څه وو، د کومو سیمو اوسېدونکي وو، مړي یې په کومو سیمو کې ښخ شول، نه یې ویډیو چا لیدله او نه د دوی په اړه ځایي خلکو څه ویل.